د شانګهایی د همکاریو سازمان وایي چې له ملګرو ملتونو سره د څلورمه مشورتي غونډه اجنډا د افغانستان او منځنۍ اسیا امن او ثبات او د دواړو ټولنو ترمنځ د همکاریو زیاتولو ته ځانګړې شوې وه. د شانګهایی د همکاریو سازمان په یو بیان کې ویلي دی چې دا غونډه د شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې جوړه شوې وه. د بیان له مخې په دې غونډه کې د شانګهایی د همکاریو د سازمان د پلاوي مشري د دغه سازمان مرستیال احمد سعید مرادزاده کوله. حال دا چې د ملګرو ملتونو د پلاوي مشري د منځني ختیځ، اروپا، امریکا او آسیا آرام سمندر چارو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال محمد خالد خیاري په غاړه درلودله. د بیان له مخې دواړو لورو د افغانستان او منځنۍ اسیا د امن او ثبات په تړاو په خپله کې سلا مشورې ترسره کړې. د شانګهای همکارۍ سازمان SCO اعلان کړی چې د دې سازمان د دارالانشا او د ملګرو ملتونو د دارالانشا ترمنځ د سلا مشورو په څلورم پړاو کې د افغانستان د ثبات د تامین په منځنۍ اسیا کې د سولې او امنیت د ټینګښت او د دواړو بنسټونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې شوې دي. د شانګهایی همکارۍ سازمان د خبرپاڼې له مخې دواړو لورو د خپلو ګډو کاري برخو اړوند موضوعاتو په اړه نظرونه تبادله کړل. د شانګهایی همکارۍ سازمان پلاوي همدارنګه د بشکک د راتلونکي سرمشریز لپاره د چمتووالي د قرغیزستان د مشرۍ پر مهال د وزیرانو د غونډو د پایلو د سازمان د روانو کورنیو اصلاحاتو او د ملګرو ملتونو له تخصصي ادارو سره د همکاریو په اړه معلومات وړاندې کړل. په جواب کې د ملګرو ملتونو پلاوي د اقلیم، سوله او امنیت د اجنډا په چوکاټ کې د خپلو فعالیتونو د افغانستان د ثبات لپاره د ترسره کېدونکو هڅو او د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره د دوامدارې سولې او ثبات د پیاوړتیا لپاره د ملاتړ پروګرامونو په اړه معلومات وړاندې کړل. سیاسي شنونکو چې دا ډول ناستې په ټول جدیت سره تعقیبوي وایي چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د امن او ثبات په اړه د دواړو بنسټونو مشورتي ناسته خورا مهمه موضوع ده. د دوی په وینا که د داسې ستونزو د هواري لپاره په سیمایزه او نړیواله کچه همغږي موجوده وي نو هیڅ ستونزه حل نشوې نه پاتې کیږي. دغه غونډه سیمې لپاره ډیر مهمه ده ځکه د شانګهای سازمان او د ملګرو ملتونو ګډ تعامل د سیمې د ثبات د لا پیاوړتیا سبب کیږي او افغانستان لپاره هم یو نوی باب پرانیستل کیږي ترڅو سیمایز اتصال ترسره شي، سیمایز اقتصادي همکارۍ لا پیاوړې شي او همداسې په سیمه کې یو دایمي ثبات ټینګ شي او نوی نظم رامنځته شي. د شانګهایی همکارۍ سازمان زیاته کړې چې دغه سلا مشورې په رغنده فضا کې ترسره شوې او د دواړو سازمانونو د دارالانشاګانو ترمنځ اړیکې لا هم د هغې ګډې همکارۍ اعلامیې پر بنسټ روانې دي چې په 2010 کال کې د تاشکند په ښار کې لاسلیک شوې وه. د شنونکو په وینا که چیرې د دوی د سلا مشورو پر بنسټ اقدامات ترسره شي نو په افغانستان او سیمه کې به اکثره ستونزې حل شي.